د حقیقت په لټه د مستند لمن غزوو د بند چارو سمبالونکي شرکت مسؤلینو ته ورځو ګورو چې وړاندې نور څه پیښیږي د مچلغو بند د ترسره شویو چارو په اړه چې شاوخوا 50 سلنه پخوا بشپړې شوي د یادو چارو ترسره کیدونکي شرکت مسؤلین وایي چې دوی د خپلو ترسره کړیو کارونو په اړه معلومات راغونډ کړي او په دې اړه سروې پای ته رسیدلې چې په وینای دوی به د تیرو کارونو په اړه راټول شوي معلومات د اوبو او برېښنا له وزارت سره شریک کړي او پاتې چارې به یې د یاد وزارت لخوا په نږدې راتلونکي کې پیل شي. اوس زموږ چې مونږ سره راغلی دی د اوبو انرژي وزارت څخه دی او د ملي پراختیا شرکت موږ د چارو ادارې موږ کوشش کوو دغه کوم حجم چې کار سوی ده هغه ورسره تثبیت کړو خلاص یې کړو او وروسته هغه مطبقي کارونه چې پاتې کېږي هغه د فصلي کې شروع کړي.